سلامونه، وخت مو بخیر. له شمشاد څخه د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره تر خبرو وروسته کابل ته راغلی. خلیلزاد له طالبانو سره د هوکړې په عمل، د بندیانو په خلاصون، د جګړو په کمښت او د بین الافغاني خبرو په ژر پیل خبرې کړې دي. خلیلزاد به اوس همدا موضوعات د حل لپاره افغان چارواکو سره شریک کړي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اوسني جنگي وضعیت د کنټرول لپاره ظاهرا تازه هڅې پیل کړي چې لومړی له طالبانو سره ولیدل. د بین الافغاني خبرو ژر پیل، د جګړو د شدت کموالی، د بندیانو خلاصون او د خبرو د پیل لپاره په یوه مشخصه نیټه خبرې کړي دي. خلیلزاد نن کابل ته را رسېدلی او د نوموړي د پلان له مخې به اوس بحث شوي موضوعات د حکومت له مشرانو سره د حل لپاره شریک کړي. خلیلزاد له طالبان سره د لیدنې تازه جزئیات نه دي رسنیز کړي، خو طالبان وایي د پروسې په چټکوالي بحث کړی. د راپورته شویو ستونزو اصلي لامل د بندیانو نه خلاصون ښودل کېږي. داسې برېښي چې افغان حکومت هم تیار دی چې نور بندیان هم خوشي کړي، په مقابل کې طالبان یو تشدد را کم کړي او د ټولو بندیانو د خلاصون د شرط نه تیر شي او ټول بندیان به هغه وخت را خوشي شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. افغان حکومت بیا د راولاړ شویو ستونزو اصلي لامل د طالبانو بریدونه یادوي او تمه لري چې خلیلزاد سفر به د بین الافغاني خبرو په پیل منتج شي. همچنان توقع میره که سفر آقای خلیلزاد منتج به آغاز مذاکرات مستقیم شده و همچنان تاکید بیشترشان روی توقف جنگ در افغانستان باشه. په پام کې ده چې خلیلزاد به نن له ولسمشر غني او ځینو نورو مشرانو سره وګوري او له هغې وروسته به نتیجه رسنیزه کړي. د جګړې شدت د امتیازاتو لپاره د فشار یوه هڅه بلل کېږي. تحلیل کوونکي وایي د جګړې اړخونو د خبرو اترو پر ځای جګړې ته مخه کړي او عام افغانان یې بیه ورکوي. له دې سره بل باور دا دی چې اوسنی فصل د جګړې دی او طالبان غواړي د ځان لپاره ترې ګټه پورته کړي، خو په ټوله کې د جګړې دوام د سولې پروسې لپاره سخت زیان اړونکی بلل کېږي. کابل او ننګرهار کې هغه بریدونه د جګړې د بیا پیل لامل شول چې لسګونه ملکي وګړي پکې شهیدان او ټپیان شول. حکومت د دې بریدونو لامل طالبان، خو امریکا په دې بریدونو کې طالبان ته براعت ورکړه او د داعش کار یې وباله. اوس باور کېږي چې د جګړې زور او فشار او واک ته د رسېدو او پاتې کېدو لپاره خونړۍ لاره ده چې د جګړې اړخونو بدمرغه په افغانستان کې د جګړې ښکې لوري په دې وروستیو کې په جګړه ټینګار کوي. دوی فکر کوي چې د جګړې له لارې، د وژنو له لارې، د تاوتریخوالي له لارې د افغانستان په راتلونکي کې لویه ونډه پیدا کولی شي. دا فکر ناسم فکر دی. متاسفانه دا د خلکو په وینو واک ته د رسېدو او د واک د غځولو او د تداوم فکر دی. د افغانانو په وژلو که هر څوک قدرت ته د رسېدو هڅه کوي، دا نه کومه افغاني لاره ده، نه کومه اسلامي لاره ده او نه هم په هیڅ ډول توجیه کېږي. په کار ده چې د وژنو او وحشتونو په ځای یو بله لاره پیدا شي واک ته د رسېدو لپاره. فشار د جګړې د طالبانو که دا فکر وي چې د افغاني ناسته کې دوی ځان ته کوم امتیاز ومني، امتیاز واخلي، زه فکر کوم چې فایده به ورته ونه کړي، ولې نقص کوي ورته. په اجرو باندې چا حکومت نه ده کړی او په زور باندې هم حکومت نه ده سوی. د زور حکومتونه هم تیر سول، د ټانګو حکومت هم تیر سول، د تیارو حکومتونه. کابل کې د سیاسي کړکېچ له پای وروسته یوه هیله وه چې د سولې د عالي شورا مرجع په جوړېدو سره به طالبان او افغان حکومت د جګړې لاره پرېږدي، خو برعکس جګړه تیزه سوې او په دې مرحله کې د اوس لپاره د سولې بهیر درولې دی. له بده مرغه موږ ګورو چې د سولې په پروسه کې اړخونه کوشش کوي چې تر ډېره حده پورې د خپلو ګټو د تحقق دپاره یو ځانګړی دریځ ونیسي او په هغه دریځ باندې ټینګار وکړي چې دغه چارې د سولې ټول بهیر ننګولی دی. او د اوس دپاره موږ ګورو چې د اړخونو دغه ضدي برخورد یا جدیت په خپلو دریځونو باندې د دې لامل شوی دی چې د سولې پروسه هغسې چې لازمه ده، هغسې چې د افغان ولس تمه ده مخ ته لاړه شي. موږ باور دا دی چې د جګړې دوام لنډمهالې فشار دی او باور نه کېږي یو لوری هم پرې د اوږدمهال لپاره پاتې شي، خو ټینګار دا دی چې له جګړې د سیاسي موخو لپاره کار نه اخیستل کېږي، هغه جګړه چې ملکي وګړي هم لویه بیه پرې کوي. د کندز خان آباد ولسوالۍ کې نن هوایي برید کې 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. ځایي خلک وایي دا برید نن ماسپښین د خان آباد ولسوالۍ اقتاش سیمه کې شوی چې یو نارینه او 2 ښځې پکې وژل شوي دي. د کندز ملکي او نظامي چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړي چې د برید څرنګوالی معلوم کړي. د پیښې قربانیان د کندز ښار ته راوړل شوي وو.
موږ دغه وایو چې او دولته ته دولت یې ته ولې خو ته د خپل عارف وله دښمن دې وله طالب وله موږ څه کوې دا بېچاره چې وکړي دا چې وکړي دا کوم خوا ته بوځم وروره صاحب پرون موږ که راغلی امام صاحب 500 متري کې مانه لرې ده یو شارک مې وریځه ورکړې تروې مې ورکړې ځان د بنجاو پخ کړې دوی په بنجاور ورځه ماته کړې. طالبان له امریکا سره د شوي هوکړې د بشپړې عملي کېدا غوښتنه کړې. د طالبانو مشر ملا هبت الله اختریز پیغام کې اوسنی وضعیت حساسیت کړی چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د دې ډلې مشر له امریکا غوښتي ترڅو اجازه ورنکړي چې د سولې هوکړې پر وړاندې خنډونه رامنځته شي. د ولسمشر ویان د طالبانو د مشر له پیغام سره یو ځای ویلي چې طالبان د اختریزو پیغامونو پر ځای تاوتریخوالی او جګړه کمه کړي. ولسمشر او عبدالله ترمنځ د سیاسي توافق په تړاو ولسي جرګه کې ویشلي نظرونه شته. ځینو وکیلانو دغه هوکړه د اختلافاتو پیلامه یاده کړه او د ولسواکۍ پر مخ څپېړه، خو ځینو نور بیا ورته خوشبینه وو او غوښتنه یې دا وه چې باید په ګډه سره د پرتو ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي. په ورته وخت کې امنیتي مشران د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نشول چې وکیلانو دا د ملت کور ته سپکاوی یاد کړی. آمریکایی سازش ها آرامش نمیاد، جزی که تنش ها زیادتر شود، جزی که جنجال و کشتار مردم زیادتر شود. دوی په دغه ننګین تړون باندې چې خلکو بچی مړ کړل، انتخابات وکړل، بعد لاغي چنزنی وکړل، فرصتونه اقتصادي او اجتماعي د لاس ورکړل، او اوس به دی بیر تراغله به ننګین ملګرتوب او یوځایتوب وکړ د ډاکټر صاحب عبد الله سره. دا زما د لپاره هیڅ قابل قبول نه دی. هغه څه چې ولس ته اوس بعد له توافقه څرګند شو هغه څه دی چې په دې توافق کې یوازې د خپل ټیم او چار طرف دپاره د تقسیم قدرت او د چوکۍ پیدا کولو او د هغو دپاره موقفو پیدا کولو. خو ځینې نور بیا دغه هوکړه د ښې سیاسي فضا د رامنځته کېدو لپاره ګټوره بولي او له عبدالله ولسمشر غواړي چې د سولې او کرونا سره د مبارزې په برخه کې ریښتینی ګډ کار وکړي. معتقد هستیم که با امضای توافقنامه سیاسی بین ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار فرصت مناسبی ایجاد شده، باید همگی دست به دست هم داده در راستای مبارزه با ویروس کرونا، تقویت نیروهای امنیتی، مدیریت و به ثمر رساندن پروسه صلح اقدامات جدی و لازم را باید روی دست بگیره. ولسي جرګې د درې واړو امنیتي ارګانونو مشران هم ورغوښتي وو، خو یو یې هم د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نشو چې دغه کار د وکیلانو تند غبرګون راوپاراوه. و وزارت دفاع و وزارت داخله یادت باشه که فردا اگر به رأی اعتماد آمدی از میال بر تو گفته باشم که کارت علیه تو سرخ است، چون تو احترام به خانه ملت نکردی. چه اداره سکتور امنیتی امروز در طالب حاضر نمیشه؟ وقتی که ما هیئت اداری هستیم فیصله خود تطبیق کرده نتونیم هیئت بودی و هیئت اداری بودن برای ما شرم است، ننگ است. بعدا این وزیرا در پارلمان میره رای گرفتن، اینا قبل خود به خودشان کنده رایستن. پر امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښودل شوه او له امریکا یې وغوښتل چې د امنیتي تړون پر اساس د وضعیت په بدلون کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. کندز باندې د جګړې د زیات تمرکز سره تحلیل دا دی چې ځینې وسلوالې ډلې هڅه کوي روسیې ته متوجه د نورو ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. د سهشنبې په سهار کندز ښار باندې طالبانو د دریم ځل لپاره برید وکړ، خو له ماتې سره مخ شول. د وضعیت د عادي کېدو او سرتیرو د مورال لوړولو لپاره د دفاع سرپرست وزیر کندز ته تللی و. کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې له نړیوالې محکمې غوښتي چې افغانستان کې د جنگي مجرمینو په تړاو د خپلې پلټنې پیل کړي. دوی نړیواله محکمه باندې غږ کړی چې افغانستان ته خپلې تحقیقاتي ډلې واستوي. دا ډله اندېښنه لري که د جنایي مجرمینو د پیژندنې لپاره اقدام ونه شي، جګړه کې به ښکېلې خواوې جنایتونو ته دوام ورکړي. روغتیا وزارت د کرونا ویروس د تشخیص د مرکزی لابراتوار هغه کارکونکي لرې کړي چې دندو کې یې ناغېړي کوله. د عامې روغتیا وزیر چې تازه له کرونا ویروس ښه شوی په یو خبري ناسته کې ویل د مرکزی لابراتوار 18 کارکونکي یې له دندو لرې کړي او پر ځای یې نور کسان ګمارلي دي. د عامې روغتیا وزیر ویل له دې وروسته به ماسک په جبري ډول خلک استعمالوي او له اختر وروسته به په تدریجي ډول کارانتین مراعات شي.
پاکستاني چارواکي وایي د اسیا پرمختیایي بانک په 315 میلیون ډالرو یې ستونزې حل نه شوې. اوس له نړیوال او اسیا پرمختیایي بانکونو 2 بیلیونه ډالر پور غواړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي کرونا وایروس سره د چټکې مبارزې په موخه د نړیوال بانک پور ته اړتیا لري. پاکستان تېره میاشت کرونا وایروس سره د مبارزې په موخه د پیسو له نړیوال صندوق 1.9 میلیونه او نړیوال بانک څخه 200 میلیونه ډالرو پورونه ترلاسه کړي وو. پاکستان ویلي که دغه پور ورکړل شي د کووډ 19 اړوند روغتیایي توکي به پرې وپیري او اقتصادي ستونزو ته به رسیدګي وکړي. خبرونه مو همدومره وو، تر بیا ښه وخت.